أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. راځو دې ته چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې د قرآن مجید حفاظت او ترتیب. مخکې درس کې د رسول الله په زمانه کې خبره وشوه. اوس د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې د قرآن مجید د حفاظت لپاره کم ترتیب نیول شوی و، په دې باندې ان شاء الله دغه بحث کیږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته بیا قرآن مجید په کومه زمانه کې او د چا په امر باندې جمع شو؟ ظاهره خبره ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحلت نه وروسته د مسلمانانو مشري او امارت د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ذمه باندې شو. د په دور خلافت کې د قرآن کریم د جمع ضرورت پیدا شو، او هغه ځکه چې د په دور خلافت کې چې کله اولنی جنگ صحابه یمامه ته لاړل، مسیلمة الکذاب په مقابل کې چې کله وجنګېدل، هلته تقریبا 80 تنه صحابه، هغه صحابه چې حافظان ول، ټول یوازې حافظان پکې 80 تنه ول، دا شهیدان شول. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره دا سوال پیدا شو، زمون د جهادونو سلسله روانه ده او اکثر حفاظ ټول نوجوانان دي او دا به د جنگ میدان ته ځي، او که دغسې په هر جنگ کې 80 او 80 کسه شهیدان کیږي، نو هسې نه خدا ناخواسته چې د قرآن کریم داسې حال راشي لکه د مخکینیو کتابونو، نو د قرآن کریم یو تدبیر پکار ده. او هغه راغی د خلافت دربار ته او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته دا مشوره ورکړله چې نو د دې تدبیر پکار ده. په تاریخ کې او په د صحابه په سیرت کې دا راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اول کې مخالفت وکړ. هغې ویل چې کوم کار رسول الله نه دی کړی نو زه یې ولې وکړم. د هغې دلیل دا و ځکه هغې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امر ته لاس په سر ولاړو، نو هغې ورته دا ویل چې کوم کار چې رسول الله نه دی کړی په ما یې ولې کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته به عمر فاروق قناعت ورکړ چې وروره رسول الله ته دا موقع نه ده مساعد شوی، هغه د قرآن کریم سلسله روانه وه، قرآن کریم تکمیل شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت وشو، لہذا که هغه ژوندی وي نو هغه هم دا کار کوو. نن ته د مسلمانانو مشر ډېر نور دلایل ورته وویل چې د قرآن کریم حفاظت دا ستا مسؤلیت ده، ته د مسلمانانو مشر یې، که قرآن کریم ضایع کېږي نو د دې به قیامت پورې جواب به ته وایې. دا او دې ته ورته نور ډېر دلایل چې عمر رضی الله تعالی عنه په خولې باندې او هغه خو هر څه هلته لیدل، بالاخر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دې قانع کې چې دا کار به زه کوم. دا کار به زه کوم، په چا به یې کوم؟ نو کاتبین وحی خو ټول موجود ول. زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې د قرآن کریم لیکونکی او بلکې د لیکونکي د ډلې مشر و، او همغه صحابي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راوغوښت او ورته ویل چې خپل کسان دې چې کومه کمیټه تا سره وه د رسول الله په زمانه کې او ستا د مشرۍ لاندې به دا قرآن کریم بیرته څه کوئ؟ جمع کوئ. یعنې دلته ضرورت دا پیدا شو چې صحابه شهیدان شول، د صحابه سره بالخصوص عمر رضی الله تعالی عنه سره تشویش پیدا شو. د عمر رضی الله تعالی عنه په مشوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر چا وکړ؟ ابوبکر ته مشوره چا ورکړه؟ عمر فاروق. دا کار چا وکړو؟ زید بن ثابت. ورسره د کاتبین وحی چې کومه ډلګۍ وه او دې کېناستل او د صحابه نه قرآن کریمونه راغستل، حتی هر چا سره چې قرآن کریم موجود ورته چې رای وړئ هغې به راوړل، هغې به ورته ښودل دا، او بیا دوی په هغې باندې یو دوه ګواهان هم پیش کول، دوه درې ګواهان، دا تا لیکلی، هو د چا په مخ کې دې لیکلی؟ د پلانکي صحابي په مخ کې مې لیکلی. تر دې پورې چې د قرآن کریم په لیکلو په تدوین کې چېرته
ذره هومره شک او شبه هم پیدا نشي. سره دې چې زید بن ثابت په خپله دی لیکوال خو چې کوم صحابي په کور کې و محفوظ و هغه به چې کله راوړو دا تا لیکلی هو چا لیکلی فلانکي فلانکي چا په مخ کې لیکلی فلانکي یو قسم یو کمیټه تدقیق کمیټه یې جوړه کړه یو هیئت یې جوړ کړ هغه د قرآن کریم دغه پرزاجات دغه لیکل شوي صورتونه یا رکوګانې چې کوم د دوی په کورونو کې محفوظ وي او دی یو یو راوړه او د خلافت دربار ته او خلافت دربار کې زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وسپاره او هغه چې دی نو په دې باندې هغه کار وکړو قرآن کریم ترتیب شو. دغه یمامه جنگ چې ده جنگ یمامه ورته وایي دا مسیلمة الکذاب سره شوی وه. مسیلمة الکذاب هغه بیوقوف انسانو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري عمر کې رسول الله له حیات و ژوندی و هغه د نبوت دعوه کړې وه هغه لا ژوندی و خو د رسول الله په ژوند کې د هغې د تبلیغ چندان مؤثره نه و هلته خو رسول الله خپله موجود و نو چې کله وفات شو نو ده ویله چې هغه وفات شو نو اوس زه یم دا دعوه تبلیغ خور شو لږ بیخي یعنې هغه اوسه ورته وایي اگر که د دغې خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د جنگ یو لښکر تیار کړی د جنگ لښکر لا روان شوی نه و رسول الله وفات شو لښکر ایثار پاتې شو کله چې د هغې نه وروسته د خلافت موضوع حل شوه د رسول الله تدفین وشو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځینې صحابه وله ورته دا مو ویلې چې مه لیږه جنګ ته هغه ولې چې هغه لښکر چې رسول الله په خپله تیار کړی و ابوبکر کې دا جرأت کمه ده چې هغه د ایثار کړي دا به ځي حتی د هغې لښکر مشري چې دی نو اسامه ته سپارل شوی وه اسامه یو وړوکی ماشوم ځوان و ځوانکی هلک و همغه لښکر کې عمر علي عثمان غوندې تکړه تکړه قوي قوي صحابه شامل و نو هغې ورته وویله چې دا مشر یې بدل کړه کوم بل هغه وویل چې دا رسول الله ټاکلی د رسول الله په ټاکنه کې د ابوبکر څه کار ده چې لاس وهنه کوي یعنې هغه مشر یې ورته بدل نه کړ داسې صحابه وو دا دین چې دلته تر دې ځایه پورې په امانتدارۍ سره را رسېدلی دی که نه دا د هغه شان د غیرتي خلکو قوت یې تر شا ولاړو او دا د کله چې تاسو سیرت مطالعې ته لاړ شئ د سیرت په مطالعې کې د عربو په ځانګړتیاو کې چې کله ننوځي رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره یعنې آخري نبي دپاره چې دا عربي ځمکه او عربي قوم انتخاب شو دې تر شا دغه شان ځکه چې په عربي قوم کې څه ځانګړتیاوې چې هغه په ټولو قومونو کې نه وي یو پکې د قربانۍ او د ایثار ماده وه دا په سیرت کې تاسو چې مطالعه کې په ځانګړتیاو کې راځي یعنې یو څوک د اسلام مخالف به ونو کلک مخالف و خو چې کله به مسلمان شو بیا به داسې مسلمان شو بیا نه خپل پلار ته کتو نه خپل ورور ته کتو عمر رضی الله تعالی عنه یو مثال درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلو پسې ځي دنه غټه دشمني خو بله نه وي خو چې کله هلته قانع کېږي او مسلمان کېږي بیا داسې مسلمان کېږي چې کله د ده ورور په جنگ بدر کې نیول کېږي او یو صحابي لاسونه تړي دی ورسره خوا کې تېرېږي ده ته غږ کوي چې عمر تړي مې دی ورته وایي ورور کوي ته خو زما ورور یې دې سړي نه مې بچ کا وایي خوله دې بنده کړه زه ستا ورور یم دا ستا لاسونه چې څوک تړي دا زما ورور ده دا درته چا وایي زه ستا ورور یم او هغه ته وایي چې کلک یې وتړه د مالدار سړي زوی د ښه پیسې ترې اخیستلی شو صحیح شو او کله چې د خلافت دربار لګېږي چې دغه بندیانو باره کې څه فیصله کوو ابوبکر صدیق نرم زړی سړی هغه ته چې خوشي به خپل خلک دي کاکا زامن ترور زامن ورونه ټول یو قوم ده سره یو کلي نه راغلي وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر هم په همدې باندې عمر رضی الله تعالی عنه چې پوښتنه کوي هغه وایي دا خو وژل خو غواړي تاریخي وژل غواړي څه رقم تاریخي وژل هر څوک خپلوان ته وایي ما ته مې د خپل ورور حواله کوي زه دا سر زه غوڅول غواړم داسې ختم کړي چې د دې دشمني هغه بیخ او بنیاد پرې ووځي بالاخر فیصله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وشوه چې نه خوشی کوو او البته لږ فدیه به ترېنه واخلو د مسلمانانو ضرورتونه پرې رفع کړو او قرآن کریم کې چې کله تایید راغی د عمر رضی الله تعالی عنه د قول تایید راغی چې د عمر په قول باندې باید عمل شوی وی قرآن کریم کې دا ټول آیاتونه تفصیل دی چا خو ته ځو یعنې عمر رضی الله تعالی عنه نو هلته دا راغی چې دنیا ته مه ګورئ بلکې دا مو ختم کړي وو خو موافقات عمری په نوم باندې یو کتاب دی موافقات عمری
یعنی عمر رضی الله تعالی عنه یو رائے پیش کړې ده د صحابو په زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دربار کې د هغې تایید اسمان نه راغلی عمر داسې سړی و نن یو څوک لچک را پاسیږي چې خبره کوي دا سنت عمري ده ځینې چارپیان پیدا شوي دي که نه چارپیان عمر رضی الله تعالی عنه دا نوم اخیستل دا سړی داسې رپېږي څه رقم انسان و څه رقم شخصیت و رسول الله فرمایي که زما نه وروسته د نبوت دروازه خلاصه نو عمر به نبي و داسې یو شخصیت و بیا نن سبا یو څوک راپاڅېږي د عمر په هغه باندې عمر یو د عمر تایید اسمان نه کېږي عمر یو نظر پیش کوي تایید د اسمان نه راځي داسې یو شخصیت و هغه وایي چې دا کار خو رسول الله نه دی که دا خو عمر کړی دی نو عمر تا ته عادي سړی ښکاري او رسول الله وایي که زما نه وروسته نبي وی نو عمر به و څه وخت دا مسله جوړه شوې وه د جمعې ورځ د اذان دا دویم اذان چې کېږي دا رسول الله په زمانه کې دا د عمر کړي دي یا وایي چې دا د تراویح موضوع چې ده 10 رکعات تراویح موضوع چې ده دا د رسول الله په زمانه کې نه دي چې دا عمر کړي دي خدای دې بیخ وباسه واښه خورې نو عمر څوک و عمر د چا په لاسو باندې وروزل شو د عمر رضی الله تعالی عنه باره کې دعاګانې چا کولې چې خدای عمر مسلمان کې او د عمر په مسلمانانو باندې اسلام ته قوت ورکې خو عادي شخصیت خو نه و که نه بهرحال د عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د مشوره باندې دا کار وشو په جنگ یمامه مې خبرم په جنگ کې وه صحابه لاړل هلته شهیدان شو دغه جنگ یمامه مسلمة الکذاب دا بیا په همغه جنگ کې مردارم شو بیا په همغه جنگ کې بیا دا ختم شو او دا چې دی نو مسلمانانو هغه جنگ هم ګټه او فتنه چې کومه وه هغه هم ختمه شوله او د قرآن کریم جمع او تدوین ذریعه هم دغه جنگ جوړ شو چې هلته صحابه ډېر شهیدان شول حافظان عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دربار کې دا موضوع پیش کړه او د خلافت په دربار کې دا خبره تایید شوله او بالاخر دا جمع او تدوین شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین